ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زما د هیواد د خپرونې زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو لیدونکو پلوی خدای د وکړي چې دمګړۍ راته روغ رمټ له بیړنۍ روغتیا نه به برخمن اوسئ. عزیزانو د 219 مریخ الاردو دویم قراول یا کمربند ویل کیږي چې د دې قلوردو له معسکر نه د شپږم دورې د فراغت منځغونډه نن په دې قلوردو انګړ کې جوړیږي. موږ هم د خپل تخنیکي همکار سره راغلي یو تر څو له دې پروګرام نه درته ځانګړی راپور جوړ کړو. غوښتنه ده چې تر پایه را سره راپور وګورئ او له شته موادو خوند واخلئ. وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو د 219 مریخ الاردو د معسکر انګړ ته راورسېدو. تاسو فراغت غونډه وینئ چې دمګړۍ په شمال ختیځ زون کې د 219 مریخ الاردو رهبري د کندوز ولایت مقام استازولي او ګڼ شمیر نظامي او ملکي چارواکي دغه مراسم غونډې ته راټول شوي دي. د معسکر مداومین ګورئ خپلې وړتیا تکتیک او تخنیک به مسئولینو ته وړاندې کوي. تاسو را سره راپور وګورئ تر پایه را سره د افغانستان د ملي تلویزیون لیدونکي پاتې شئ. وطن د نیکونو نشان زما وطن د پلرونو داستان زما وطن د نیکونو نشان زما وطن د پلرونو داستان زما زما شان زما نشان زما زنګو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن. میخواهم دو جمله را براتان یادآور شوم که دین مقدس اسلام ما و شما مسلمان ها را و خصوصا مجاهدین را به دو نوع تربیت نهایت تاکید نموده. یکی تربیت روحی و فکری و دیگرم تربیت مادی و جسمی. اگر ما قرآن عظیمشان را ببینیم و اگر ما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه بنماییم و همچنان سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاصتا سیرت مدنی پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم را مطالعه بنماییم، ببینیم که پیغمبر علیه السلام در پهلوی تربیه فکری و روحی چقدر توجه به تربیه جسمی و بدنی مجاهدین خود داشته. بلکه پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم مجاهدین را به انواع و انواع مختلف به تربیت جسمی و بدنی ترغیب و تشویق نمودند و پیغمبر علیه السلام گاه اینها را به شکل تیراندازی، گاه به شکل اسبدوانی و گاه به شکل آببازی، گاهی به شکل پهلوانی و گاهی هم با اشکال مختلف دیگری پیغمبر علیه السلام مجاهدین را تشویق و ترغیب نموده که جسم خود را و بدن خود را شما کاملا آماده بکنید، همان طوری که فکرتان و روحتان در برابر دشمنان اسلام آماده و تیار است. یعنی تا به وقتی که انسان از نگاه روحی و فکری و جسمی و بدنی این آمادگی کامل نداشته باشد، نمیتواند که
در برابر دشمن مقابله و مبارزه بکند. پیشتر هم مولای صاحب بزرگوار براتان حدیث را قرائت نمودند که المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی به پیش خدا دوستدارتر و بهتر است از مؤمنی که کمزور می باشد. در این شک نیست که حضور مجاهدین و آمدن مجاهدین در چنین مراکزی اینها را تربیه جسمی و تربیه روحی ارده را برشان می آموزاند. و ما از تمام مسئولین امارت اسلامی و از تمام کسانی که در اینجا خصوصا قماندانهای لوا و مسئولین 4 ولایت زون شمال شرق حضور دارند، از تمامش تقاضامند هستیم که مجاهدین را به طرف مراکز تعلیمی سوق بدهند و تشویق بکنند. کسایی که از مراکز تعلیمی فراغت حاصل میکنند و فارغ میشوند، اینا مجاهدای قابل اعتماد و قابل باور ما می باشند. بنابراین ما در اخیر از تمام مجاهدین و از تمام مسئولین خواهشمند هستیم که تمام مجاهدین خود را به مراکز تعلیمی سوق بدهند و تشویق نمایند. و همچنان در اخیر برای تمام هموطنان عزیز خود اطمینان میدم که اردوی اسلامی امارت اسلامی افغانستان انشالله از هر نگاه برای حفاظت و حراست از این سرزمین آماده هستند و هموطنان عزیز ما هیچ گونه تشویشی را در ذهنشان نداشته باشند و انشالله اردوی اسلامی ما شبانه روز به خاطر حراست و حفاظت این سرزمین آمادگی کامل دارند و برای هر دشمن جواب دندانشکن خواهند داد. وطن دا وطن د شملو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن. پزړه د آسیا کې مشال د نن دنیا ته یې پرېښود مثال د نن. پزړه د آسیا کې مشال د نن دنیا ته یې پرېښود مثال د نن. ژوندی دې وي د حماسو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن. من باید زیرک سو، هوښیار سو او هر مجاهد باید دې ته متوجه سي چې د دښمن په مقابل کې باید اسلحه جوړه کړو او دې نه مه ناامیده کېږي چې موږ څه نه لرو. الله جل جلاله قرآن کې وعده کړې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله فرمایي څوک چې زما په لار کې جهاد کې زه خامخا خپله لار ورښیم. په تېر مقدس جهاد کې موږ ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله د امریکایانو چې څومره تخنیکونه و د مجاهدینو په مقابل کې شنډ سو. مجاهدینو به شپه او ورځ کوشش کوو، کار به یې کوو، د بمونو په ذریعه باندې مختلفو تکتیکونو نه یې کار اخیسته او دښمن یې وهه او دښمن یې ماتوه. دا دښمن موږ ډېر په سادګۍ هم نه ده مات کړی. نو په اول قدم کې د اسلحې جوړونه چې دا د هر مجاهد مسؤلیت ده او نا امیده کېږئ منه تاسو کوشش وکوئ. انشاءالله دښمن چې څه جوړ کړي دي موږ به له دې نه فوق یې جوړوو. موږ باید داسې څه جوړ کړو چې د دښمن د ټولو تهدیداتو مقابله وکړي. الله هم قرآن کې موږ ته فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسو اماده کړئ دښمن ته قوت. په هغه زمانه کې قوت توره وه، قوت غیشه و لیندې وې. په نن زمانه کې توره قوت نه ده. په نن زمانه کې غیشې ویشتل قوت نه دي. نن زمانه کې د نن عصر مطابق تخنیک نه استفاده کول دا قوت ده. ته په توره باندې د ده بې پیلوټه اوس نه سې راغورځولی. ته په توره باندې د ټانک مقابله نه سې کولی. ته په توره باندې د دغه د منظمې ټکنالوژي مقابله نه کوي، د ټکنالوژي مقابله په ټکنالوژۍ باندې کوي. وطن دا وطن د شملو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن. وطن د هم کور او هم ګور زما، وطن د زخمونو ټکور زما. وطن د هم کور او هم ګور زما، وطن د زخمونو ټکور زما. همدا مې د پلار او نیکو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن،
وطن دا وطن د زمرو وطن تل دې وي سرلوړی دا عزت زموږ او شان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ عشق زموږ غرور زموږ نشان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ دا د ټولو کور دی ټول د یوې باغچې ګلان یو یو پر بل ودان یو یو پر بل ودان یو دا د ټولو کور دی ټول د یوې باغچې ګلان یو یو پر بل ودان یو یو پر بل ودان یو لویه شتمني د پاکو زړونو کې ایمان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ لویه شتمني د پاکو زړونو کې ایمان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ تل دې وي سرلوړی دا عزت زموږ او شان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ عشق زمون غرور زمون نشان زمون ګران افغانستان زمون ګران افغانستان زمون تیر شو ناورینونه اوس موسم د ګلابونو دی وخت د کتابونو دی وخت د کتابونو دی تیر شو ناورینونه اوس موسم د ګلابونو دی وخت د کتابونو دی د کتابونو دی جبا مخ په وړاندې له نړۍ سره کاروان زموږ ګران افغانستان زموږ ګران افغانستان زموږ وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن زمرو د جهاد عرفان ده ملت غیور مسلمان ده تر دې ځایه مو د مسؤلینو وینا د ترانم کوونکو ترنمونه او د ګډونوالو خبرې واورېدې. اوس هم تاسو د دې مداومینو ورزشي نندارې وګورئ څومره له خونده ډکې تمرینونه او صحنې لري. تاسو را سره راپور وګورئ. وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن دښمن یې مدام څملواله ده عابده د نن غیرت ځاله ده دښمن یې مدام څملواله عابده د نن غیرت ځاله آباد دی وي دا د ننګو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن. د تلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه راسره یاست. اوس په دې برخه د راپور کې تاسو نظامي تمرینات وینئ. دلته د سلا کارول بم او بیلابیلې برخې دي چې د دې معسکر مداومین کاروي. تاسو را سره تر پایه پاتې شئ. وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا نیکونو نشان زما وطن دا پلرونو داستان زما وطن دا نیکونو نشان زما وطن دا پلرونو داستان زما زما شان زما نشان زما زنګو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن.
سپین محمدی بیرغا تل تندیر پان غړم میر دې د جهان غړم سپین محمدی بیرغا تل تندیر پان غړم میر دې د جهان غړم ساته په ګوندو ټول بیرغونه په هر آن غړم میر دې د جهان غړم سپین محمدی بیرغا تل تندیر پان غړم میر دې د جهان غړم تا په ګوندو ټول بیرغونه په هر آن غړم میر دې د جهان غړم میر دې د جهان غړم زل چې په کابل کې و زمېږي په اسیا باندې ټول دنیا باندې کړه د امن سورې سوکالي بیا په هر چا باندې ټول دنیا باندې. د ملي دفاع وزارت اړوند د شمال ختیځ زون 219 عمري قل اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نظامی رزونتون څخه د شپږمې دورې 1500 تنه مجاهدین نن ورځ د یو لړ شاندار مراسمو په ترڅ کې فارغ شو. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په سلګونه تنه مجاهدین د یاد مرکز څخه فارغ شوي دي او په دندو ګمارل شوي دي. داسې مشخص تعداد نه دی معلوم خو په سلهاو تنه مجاهدین چې د یوې قلوردي څومره سهمیه او تعداد دي د هغه په اندازه باندې د مجاهدین فارغ شوي دي د زده کړو څخه او لا هم د لړۍ جریان لري. وطن دا وطن د شملو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن. د تلویزیون قدرمنو لیدونکو پروګرام مو تر دې شیبې را سره وکته. اوس ورزو د 219 عمري قل اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د روزانتون له مسؤلینو همداشان ښوونکو د دې ترڅنګ له مداومینو سره مرکې کوو. تاسو را سره د راپور لیدونکي پاتې شئ. قماندان صاحب سلامونه، نیکې هیلې، مبارک نوم مو څه مسؤلیت لرئ؟ علیکم سلام، زما نوم احمد طه دی او دلته مې مسؤلیت دغه مرکز د قماندان په صفت دلته دنده سرته رسوم. ډیره مننه قماندان صاحب. د ننني فراغت په اړه که لیدونکو ته معلومات ورکوي دا په څه مناسبت جوړ سوی و؟ دا نننۍ غونډه د 1500 کسه مجاهدینو د فراغت غونډه وه چې یا د مجاهدینو د 3 میاشتو په موده کې نظامي زده کړې او عقیدتي او فکري زده کړې دلته سرته ورسولې چې نن یې تاسې د فراغت مراسمو شاهدان واست او دلته یې هغه کم څه چې دوی زده کړي وه عسکري او نظامي شیان چې کم دوی زده کړي وه هغه تاسې د هغو مراسمو شاهدان واست. ډیره مننه. د زده کړو په اړه که لږ ډیر وضاحت ورکړي قماندان صاحب. زده کړې دوی ته څنګه زده کړې ورکړسلې؟ د دوی وړتیا نن او پرون څنګه وه؟ لومړی ځل چې دلته راغله اوس څنګه دي؟ زده کړې خو موږ مختلف قسمه زده کړې لرو په دې مرکز کې. په دې کې عسکري تکتیکونه دي او جمع نظام دی او مخابرې دي، نور استحکام بخش دی او توپچي اسلحې دي. دا هغه څه چې عسکرو ته یا نظامي کس ته ضروري هغه زده کړې ټولې دوی ته رسول سوي دي. الحمدلله د مداومینو د شاګردانو روزنه په اعلی طریقه سره وسوه. 3 میاشتې د مسلکي استادانو لخوا څخه درسونه ورته درس وه. په دا کې مختلف درسونه وه چې په هغه کې جمع نظام و، اسلحې وې، ورزش یا سپورټ و، مختلف استادان او مختلف درسونه مو درس کړه او الحمدلله چې دوی دا وړتیا لري چې دا په عملي توګه باندې وکاروي. د آسیا کې مشال د نن دنیا ته یې پرېښود مثال د نن پزړه د آسیا کې مشال د نن دنیا ته یې پرېښود مثال د نن ژوندی دې وي د حماسو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن وطن دا وطن د زمرو وطن. دا ټوله ورځ موږ په تقسیم اوقات تقسیم کړې وه، یعنی هر ساعت خپل وخت درلوده. د سهار لمانځه نه وروسته د ذکر اذکار
او تلاوتونو وروسته موږ ورزش درلودی متصل. د هغه وروسته د چای ترتیب و، د هغه وروسته بیا عسکري حرکتونه وه، د هغه نه وروسته بیا د صنف درس و، مثلا په تخته مو لیکل ورته کوله. د هغه وروسته بیا جمع نظام و، د هغه وروسته مازدیګر مو تفریح درلودله او ماښام نه وروسته مو عقیدتي درسونه او فکري درسونه درلودله او ماښام ډوډۍ نه وروسته متصل مداومین ټوله ورځ به ستړي وله، د دې دپاره چې لږ دمه وکړي نو بیا مو اجازه ورکوله چې ویده سي. ماخوستن لمانځه نه وروسته متصل ویده کېدله، نو سهار د شپې مو بیا بیرته تهجد ته راجیګوله. ما در بخش‌های مختلف ما تعلیم یافتیم و تاکتیک‌های نظامی را، نقشه خوانی بود، قوای هوایی بود، سپورت بود، جمع نظام بود. در بخش‌ها ما در اینجا تعلیم یافتیم در مدت 3 ماه. دیده که موږ تاکتیکي زده کړې وکړې، ورزش مو زده کړئ او موږ به انشاءالله د خپل وطن دفاع کوو، د سرحدات به محکموو. انشاءالله د خیره موږ دې ته چمتو یو چې دا خپل وطن وساتو. موږ الحمدلله 3 میاشتې دلته په دغه تعلیمي مرکز کې د استادانو په څنګ کې، د علما کرامو په څنګ کې او د مشایخ عظامو په څنګ کې موږ فکري او فزیکي په هر ډول رنګارنګ تکتیکونو باندې انشاءالله دلته موږ آموخته سولو او دلته مو زده کړه وکړه. انشاءالله چې هر څه زموږ په لاس او په وس او توان باندې کیږي، د خپل د هموطنانو د مخې څخه باید نه دریغو. In the name of Allah, my name is Nur Muhammad Rasuli. I am studying in Excellency Abu Bakr Siddiq Razilnuh Training Center. My message is for our hero in nation and champion nation. Inshallah, we will be defense from our meter heirs or step-by-step heirs of our country. Alhamdulillah, we are Mujahideen standing in resist with 52 for occupation foreign countries, and also we are resisting and we are message for occupation countries. If any occupation countries attacked in our homeland, we will be resist with that such as Cruel America and his foreign countries. دا وطن د شملو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن د هم کور او هم ګور زما، وطن د زخمونو ټکور زما، وطن د هم کور او هم ګور زما، وطن د زخمونو ټکور زما، همدا مې د پلار او نیکو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن، وطن دا وطن د شملو وطن، وطن دا وطن د زمرو وطن. د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو، زما د هیواد د خپرونې زړه ته رانږدې مینوالو، د پروګرام د پای شیبې دي. تاسو د 219 مریخ الاردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د روزنتون د فارغ شوو مداومینو جنگي تکتیکونه، ورزشي تکتیکونه او همداشان ترلاسه کړې وړتیاوې ولیدې. موږ هم د راپور همدالته پای ته رسو. تر بیا او بل ځانګړي راپور چې له کندوز ولایت نه ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو په لوی رب سپارو. الله مو مل شه.